پرنی کلاس کې به مونږ خبره اتره کوو د امازون ریسټریکټډ کیټیګریز په باره کې چې د امازون ریسټریکټډ کیټیګریز کمی دي او ریسټریکټډ کیټیګریز څه ته ویل کیږي. زمونږ سره ریسټریکټډ کیټیګریز هغه دي چې په کم باندې امازون چې دی هغه پابندیانې لګولې وي او په هغې کې هغو څه شرایط غواړي د سیلرز نه چې کم سیلرز هغه شرایط پوره کړي نو هغو ته بیا انګیټ کړي. صحیح ده. کیټیګري ګیټډ اینډ انګیټډ کیټیګریز نوم به تاسو اورېدلی وي. صحیح ده یا که نه یې اورېدلی نو انګیټډ هغې ته وایي چې کم مطلب په هغې کې زموږ نه اپروول دا نه غواړي. صحیح ده. د اپروول له اخیستلو څه ضرورت پکې مونږ ته نه وي. او ګیټډ کیټیګریز هغې ته وایي چې په هغې کې به مونږ د ډسټریبیوټر نه یا د برانډ نه د سپلایر نه به مونږ څه غواړو انوایسز پراپرلی ډاکومنټس دا به ترې مونږ غواړو هغه به مونږ سبمیټ کوو نو د هغې نه بعد به هغه چې دی الاف کیږي. نو پرنی کلاس کې به مونږ هر سیز A to Z ایکسپلین کوو. ویډیو تر اخره پورې ګورئ. که ویډیو خوښه شوه نو دا ویډیو لایک کړئ. زمونږ د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ او زمونږ یوټیوب چینل ورسره لازمي سبسکرایب کړئ. Amazon blocks some categories to protect customer and marketplace. ګوره په اسانه پښتو کې زه تاسو پوه کومه چې امازون چې دی هغه څه کیټیګریز چې دی هغه بلاک کړي دي د څه دپاره چې حفاظت وکړي د کسټمر چې کم کسان اخیستونکي دي. صحیح ده. اینډ مارکیټ پلیس او د خپل مارکیټ پلیس. صحیح ده. په اسانه باندې د دې خبرې مطلب دا دی چې کله تاسو په امازون باندې پروډکټ سیل کوئ. صحیح ده. نو تاسو به د هغې کیټیګریز نه چې دی ځان ساتئ یا که مطلب په هغه کیټیګریز باندې کار کول غواړئ نو تاسو به هغه شرایط چې دی هغه فالو کوئ. ځکه امازون څه کوي څه کیټیګریز هغو بلاک کړي دي. صحیح ده. یا پروټیکټ کړي دي د دې دپاره چې کسټمر سټیسفیکشن هم راشي چې کسټمر هم مطمئن شي او مارکیټ پلیس چې دی نو هغه هم نه خرابیږي. صحیح ده. Seller must get approval on getting before selling. ریسټریکټډ کیټیګري تاسو ته ما وویل کوم چې ګیټډ کیټیګریز وي. صحیح ده. په دې کې به سیلر څه کوي دی به مسټ اپروول چې دی اپروول دپاره به دی اپلای کوي. صحیح ده. د اپروول به د چا نه دی راخلی دی به د سپلایرز نه راخلی د ډسټریبیوټر نه به چې دی اپروول اخلي دی چې د چا پروډکټ خرڅوي. صحیح ده. او هغه به امازون والا ته سبمیټ کوي. چې کله یې دو سبمیټ کړي نو دو ته هغه کیټیګري چې دی هغه الاف شي او په هغې باندې باقاعده چې دی د هول سیلر نمبر چې دی د ډسټریبیوټر نمبر ایډرس هر سیز پراپرلی منشن شوی او دو سره پراپرلی چې دی رابطه کوي کانټیکټ ورسره کوي امازون والا نو چې هغه وایي چې واقعي دا مونږ اپروف کړی دی نو بیا تاسو له اجازت درکړي. لکه مونږ به اگزامپل واخلو جیولري شوله. صحیح ده. کوم چې مطلب زمونږ سره بنګړي شولو والۍ شوله کم د زنانو چې کم سیزونه شول جیولري. صحیح ده. هغه سیزونه شو یا ګوتۍ شولې د هلکانو رنګونه دا سیزونه شولو. صحیح ده. اټومیټیو collectibles beauty and supplements. beauty and supplements and automotive په دې سیزونو باندې امازون چې پابندي لګولې ده. اوس بیوټي چې دا هیلث اینډ بیوټي په دې باندې تاسو کار کوئ. فار ایگزامپل تاسو فیس واش دا سیزونه سیل کوئ یا کریم دا سیل کوئ نو تاسو به مسټ اپروول اخلئ د چا نه دا برانډ نه د چا چې برانډ وي د هغه نه به تاسو اپروول اخلئ. صحیح ده. سپلیمنټس کم چې زمونږ سره میډیسنز راځي سپلیمنټس راځي د وجود دپاره. صحیح ده. مطلب د وایټنینګ دپاره هم سپلیمنټ د ویټ لاس دپاره د وجود د کمولو دپاره هم سپلیمنټ داسې بلها شی سپلیمنټس چې دی تاسو کتلی شئ چې سپلیمنټ څه ته ویلی کېږي او دغه څیزونه دي. صحیح ده. Why are they restricted? دا ولې restricted دي. صحیح ده. Ensure customer safety and product quality. ځکه امازون والا دا چې دی دا انشور کوي. صحیح ده چې د کسټمر د سیفټي دپاره او د پروډکټ کوالټي دپاره چې دی په دې کې دو کمپرومایز نه کوي. صحیح ده.
چې کله هم تاسو په امازون باندې سیلینګ کوئ په ریسټریکټډ کیټګري باندې، نو هغو کله هم نه غواړي چې امازون والا کله هم دا نه غواړي چې یاره کسټمر ته د بیوټي د پروډکټ نه څه نقصان ورسي. فار ایگزامپل تاسو فیس واش دا خرڅوئ، په هغې کې داسې څه انګریډینټس شامل وي، صحیح ده، چې هغه کسټمر سکین لا کم چمړه ده یا وجود دی، صحیح ده، مخ دی، هغې له نقصان ورکوي، صحیح ده. نو د دې د وجې نه چې دی امازون والا څه چل کړی دی چې هغه ستا پراپرلی هر څیز چیک کوي چې آیا واقعي دا برنډ دی که برنډ نه دی، صحیح ده، دا اتورایز دی که اتورایز نه دی. د کسټمر د سیفټي دپاره د حفاظت دپاره هغو دا ریسټریکټډ کړي دي، صحیح ده. او بیا د پراډکټ کوالټي دپاره چې مطلب سیم کوالټي میلاو شي. لکه فار ایگزامپل تاسو ایگزامپل زه درکمه، یو کس برانډ خرڅوي، صحیح ده، او په هغې پسې بل کس چې دی هغه 2 نمبر پیک برانډ لانچ کړي، صحیح ده، او هغه دی خرڅوي، نو هغه په امازون کې دی څه شي نشي خرڅولی. ولې؟ امازون والا د پراډکټ کوالټي او د کسټمر سیفټي چې دی دا یقینا ګرځولي ده چې یاره د دې به مونږه لازمي خیال ساتو. کمپلای ویت لا اینډ ریګولیشن FDA CAATC، صحیح ده، مطلب دای د لا سره او د هغو د ریګولیشن سره، مطلب د کم مارکیټ باندې چې تاسو کار کول غواړئ نو د هغو د لا او د ریګولیشن سره چې دا کمپلای کړي دا، صحیح ده، هغو سره مطلب دا خبره اتره کړي ده په اسانه په دې پوه کوي ځان چې دا زمونږ سره ریسټریکټډ دي، صحیح ده. او ولې ریسټریکټډ دي؟ ځکه د هغې ملک د قانون د لا د ریګولیشن مطابق چې دی هغو دا څیزونه غواړي. سټاپ کنټرفاید فیک اینڈ انسیف پروډکټس. تاسو ته ما وویل که نه چې کوم فیک پروډکټ وي، انسیف پروډکټس وي، صحیح ده، د دې د پریوینټ کېدو دپاره، د دې د بچ کېدو دپاره دا کیټګریز چې دي دا زموږ سره څه دي ریسټریکټډ شوي دي، صحیح ده. امازون والا پې څه دی پابندي پې لګولي ده، صحیح ده. بیا زموږ سره دی مینټین امازون برانډ ټرسټ. امازون والا څه کوي؟ امازون والا د خپل برانډ چې دی هغه ټرسټ چې دی هغه بالکل برقرار ساتي، په هغې کې اخوا دیخوا نه مني، صحیح ده. نو چې کله هم تاسو کار کوئ په امازون ریسټریکټډ کیټګریز باندې، نو تاسو به د هغه سپلایرز نه پروډکټس اخلئ یا د هغه ډسټریبیوټر نه پروډکټ اخلئ چې هغه په خپله باندې اتورایز وي، صحیح ده. ښه، بیا سیلر ټیپسو. د سیلر د پاره کم ټیپس دی چې یو کس وای، یو نوی سیلر وای چې یاره زه د څه نه سټارټ واخلم، د ګیټډ کیټګریز نه سټارټ واخلم که د ان ګیټډ کیټګریز نه، د ریسټریکټډ کیټګریز نه کار واخلم که نه ان ریسټریکټډ کیټګریز چې زموږ سره وي. ښه، نو زه دلته کې تاسو ته وایم چې سټارټ ویت اوپن کیټګري بوکس هوم کچن کلاتینګ لایک دیس. تاسو چې دی تاسو د اوپن کیټګریز نه کار واخلئ، صحیح ده، چې کوم په هغې باندې قانوني طور فرض شوي پابندي پې نه وي، نو تاسو پې سټارټ د هغې نه واخلئ، صحیح ده. لکه مطلب د هوم بوکس شول، کچن شول، د کچن دا سامان، هوم امپرومنټو د کور د ښکلا دپاره چې کوم سامان وي، کلاتینګ شول، صحیح ده، مطلب کپړې دا شولې، یا د کچن چې کوم ټولز استعمالیږي دا څیزونه شول، تاسو په دې باندې کار وکئ. دا زموږ سره ان ګیټډ کیټګریز دي، صحیح ده. build a good account health. چې کله تاسو build کوي good account health and metrics feedback د customer feedback تاسو راشي، صحیح ده، نو بیا تاسو work with trusted supplier for document. تاسو بیا د trusted supplier سره چې کار وکئ د ډاکومنټ، صحیح ده، چې مطلب هغه تاسو لا اپروول درکې، صحیح ده، انوایسز دا درکې، ډاکومنټس دا تاسو پرووایډ کوي، ټرسټډ وي، صحیح ده، بروسدار وي، برانډ وي، هول سیلر وي، اتورایزډ وي، صحیح ده، نو تاسو بیا د هغو سره کار سټارټ کولی شئ. once experience apply for restricted category to scale. چې کله ستاسو ایکسپیرینس دا راشي، صحیح ده، د امازون په قوانین په هر څیز باندې پوه شئ چې د امازون څه شرایط دي، څه نه دي، په دې هر څیز باندې تاسو A to Z پوه شئ، نو تاسو چې بیا ریسټریکټډ کیټګریز ته هم راتلی شئ.
خو فرست چې دی تاسو کوشش مکوئ ریسټریکټډ کیټیګریز ته، ځکه په دې کې ستاسو نه ډاکومنټس دا هر څیز چې دی دا پراپرلی غواړي. ځکه چې که فرض که فیس واش ته وګورئ یا کریم دې سیزونو ته وګورئ که نه، نو دا د وجود سره ریلیټډ دی، یا میډیسن سپلیمنټس چې کوم ګولۍ دا سیزونه وایټامینز دا دي، نو دا د وجود سره ریلیټډ خبرې دي، د انسان د صحت سره ریلیټډ خبرې دي. نو د دې د وجې نه هغو چې دی په دې باندې پابندي لګولې ده چې مطلب یو انسان ته چې دی څه نقصان ورنه رسي. صحیح ده. او هیلث اینډ بیوټي کیټیګري او هغو خپل مارکیټ پلیس چې دی هغه پروټیکټ وساتي، په حفاظت کې وساتي. نو دا زموږ سره په ګیټډ اینډ ان ګیټډ کیټیګریز باندې خبرې اترې. امید دی چې تاسو به په دې باندې پوهه شوي A to Z. که فرض که تاسو دا ویډیو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ، د حوصله افزایۍ دپاره ښکلی شانتي کمنټ وکړئ او چینل سبسکرایب کول چې دی دا مه هیروئ. So bye bye for now. We will meet inshallah in the next video. Allah Faman.